دا جی داسې وه چې د ما په مای کې ما ټیسټ کړی و د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس نه اور هغوی ما له ټیسټ سټارټ کړو د ما چونکې په هغه ټایم کې مریض خراب وه او ټمپریچر مو وه نو ټیسټ چې هغوی ما نه وکړو هغوی رزلټ راوړ هغوی چې دا پازیټیو دی نو زه سیلف کوارنټاین شوم کور کې بس له ځان مې کوارنټاین کړلو بیا یو څو ورځې بعد ما بل ټیسټ وکړو تقریبا 7-8-10 دن بعد نو هغوی ما ته وویل چې یاره ستاسو ټیسټ خو نیګیټیو شو بس ما سیلف کوارنټاین ختم کړو بیا ما انټي باډي ټیسټ دپاره یو پرایویټ لیبارټري ته لاړم نو انټي باډي ټیسټ مې وکړو هغه چونکې زما نان ریاکټیو راغلو بیا یو 7-8-10 دن بعد ما باندې بیا سیمپټم شروع شو د کرونا هیډیک هم شروع شو ټمپریچر مې ډېر زیات و مرۍ مې هم خراب وه لږ غونډې کې کفینګ هم و زما چې ټیسټ مې وکړو هغه هم پازیټیو راغلو زه حیران شوم چې یاره زما یا بل ټیسټ چې کوم و هغه کې مسله وه یا په دې ټیسټ کې مسله ده نو بیا ما ځان کوارنټاین کړلو اور چې ومې کتلو زما سیمپټم چې وو تقریبا ټول هغه زما سیمپټم زه دا هم د خلکو ته اډوایس کوم چې کرونا وایرس نه ځان هم بچ کړئ خپل کور کې چې کوم ماشومان وي مشران وي هغوی هم بچ کړئ چې کوم پریکاشنري هغه دي هغه خامخا فالو کوئ ماسک اچوئ لاس بار بار وینځئ په ورځ کې کم سے کم شپږ ځله لاس وینځئ اور کوشش کوئ چې زیات سړی نه ګرځي نو چې کومره ضرورت وي هغې مطابق ګرځېدل پکار دی د احتیاط تدابیر خامخا فالو کړئ چې د وایرس مزید نور سپریډ هم نه شي او تاسو کور کې چې کوم ستاسو مشران کشران وي چې هغوی هم